السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګلالۍ محصلینو راځو او فایل سرور کې پریکټیکل عملاً کار کوو. صحیح ده؟ دا چې فایل سرور موږ تیوري باندې ډېر کار کړی و، نن به انشاءالله عملاً کار پکې وکړو. د تر ملګري دا فکر کوي چې فایل سرور کې صرف موږ فایلونه شیر کوو، نه بلا ډېر شی کارونه دي چې اوس به انشاءالله تاسو زه عملاً وښیم. ګورئ ملګرو، دلته ما سره یو کلاینټ دی، یو زما امپلای دی، د کمپیوټر ته کینی خان په نامه، او اکاونټ چې دی هغې په سرور کې دی. صحیح ده؟ که زه دلته راشم نو دس پي سي ته ګوره، دا غریب صرف همدغه یو ډرایو لري او دلته خپل ډیټا چې اکچولي دا ډرایو چې دی همدې کمپیوټر کې د کلاینټ وینډوز 10 کمپیوټر کې لوکل دلته دی. نو که دا یوزر څومره کار کوي نو دا به د خپل ډیټا دلته ډیسکټاپ په سر پرېږدي، سی ډرایو کې به دا ډیټا سنټرلایز نه ده، یو سنټرل لوکیشن ته نه ځي. یو نو که دا مانه که دلته دا ډیټا چې او دا ډیلیټ کړي نو ما زما ارګنایزیشن ته ضرر دی. یو بل ډیټا سنټرل ځای ته نه ځي چې زه بیک اپ واخلم، که دنه ډیلیټ شي ذمواري د اډمنسټریټر په سیسټم اډمنسټریټر په غاړه ده. نو زه باید دته یو بیل ځای ورکړم او ورته ووایم چې ته ورځې په جریان کې څومره کار کوي دې ډرایو کې دې فولډر کې اچوه. نو اکچولي ډیټا به سنټرل فایل سرور ته ځي او زه به فایل سرور کې مستقیما د ده کاپي اخلم، بیک اپ به یې اخلم. هغه مختلف طریقې دي چې څه کېږي، خو یو پرې به ډیټا زه سنټرلایز لوکیشن ته لیږم، هلته بیا انشاءالله موږ د دې د بیک اپ او د خوندي کولو لپاره مختلفې لارې لرو. نو اوس راځو ګورو چې څه کوو. مختلفې طریقې دي، مختلفو لارو نه تاسو ته زه وایم. زه راشم دلته، اوکې دا اوس ما یو سلیم بي بله مې اضافه کړې، دا ما سره دی زما سرور، فور ایگزامپل دا فایل سرور دی. د فایل سرور کې به زه راشم او یو فولډر به کریټ کم، فور ایگزامپل د شیر لپاره آی تھنک شیر شته، آل شیر په نامه فولډر مې جوړ کړو او د فولډر باندې مې رایټ کلیک وکړو، پراپرټیز ته راغلم، شیرینګ ته راغلم او دلته مې ایډوانس شیرینګ ته راغلم او دا فولډر مې شیر کړو. صحیح ده؟ پرمیشن مې مولا دیز نه فل ورکړو، اوکې مې کو دیز نه مې اوکې کو، دیز نه مې شیر کړو. دا ډرایو ما سره دا فولډر ما شیر کړو. صحیح ده؟ پراپرټیز شیرینګ شیر شو. اوس چې کله دا صاحب دلته راځي ملګرو، شیر کې نور ډېرې خبر دي انشاءالله بیا په قرار کوو. اوس دا به دلته څنګه اکسس کوي، وینډوز آر ته به راځي او د سرور نوم به لیکي، د فایل سرور یا به ایپي لیکي او د فایل نوم چې شی و 10.1 آل شیر. یوزر نیم او پاسورډ ګوره ورته اکسس شو نه، که زه داسې کار وکړم چې خو چې شی پکې نشته، هېڅ هم پکې نه وي، ټول دا فولډر یې شیر دي. زما صرف د آل شیر په کار دی، د آل شیر په منځ کې هېڅ هم نشته. نو دا کس کوی شي اوس چې دلته دې کې خپله ډیټا واچوي او د ډیټا به زما اکچولي سرور ته راځي. صحیح ده؟ موږ خبره په همدې کوو. خو دغه اینډ یوزر یا چې کوم امپلای دی هغه خو په ده نه پوهېږي نه، نو ته بیا یې کوی شي چې د هغې غریب لپاره دلته یو شارټ کټ جوړ کړي. نیو ته راشه او دې ځای کې ولې شارټ کټ جوړ کړه. ګوره شارټ کټ ولې څه شی جوړ کړه، 10.0.1/all شیر او ډیټا ورته هر کله چې د کار کوو ډیټا د کې اچوه. ګوره فور ایگزامپل دا یوزر کې ناستو، دلته یو وینرار جوړ کړو او نیو نیو ورته ورکړو او د کې لیکل وکړل. دلته لیکل وکړل ملګرو او دا یې سیف کړل. ورته به موږ ووایو چې دا ستا دپاره شارټ کټ دی، ته دې کې دا ډیټا اچوه، دا به دا راوړي دلته به یې واچوي، کاپي کېږي. ښه بس کاپي کوي که موف کوي، خو ډیټا زموږ زه ورته وایم چې هر کله دې کار کوو ډیټا دلته اچوه. دا به ټول کار به وکړي، دا ډیټا به دې کې واچوي چې کله دا موږ سره لاګ آوټ کېږي هر وخت ځي لاړ دې شي. اډمنسټریټر به سمپلي خپل فایل سرور ته راځي او د هغه ډیټا بدلته په
کوم ځای کې پرته وي آل شیئرز کې ګوره د هغه ډیټا ما سره دلته راغلي अब داسې فکر کوي چې دا دلته ځان سره ږدم دا د وینډوز 10 ته چې کوم کارمن ناست دی به دا فکر کوي دا ډیټا دلته ږدم زه ورته وایم ته چې کله ماښام تلې خپل ټول کار چې دی کړی دی فولډر کې اچوه او دا فولډر لوکیشن کوم ځای کې دی ما سره دلته د سرور کې دی فایل سرور کې ما سره دی نو ما ورته فایل سرور نه ځای ورکړی صحیح ده یو طریقه خو دا ده چې ته ورله دغسې شارټ کټ جوړ کړي بله طریقه هم ورته کوی شي بله طریقه یې داسې ده ګلابه بله طریقه دا ده چې ته راشي او نیټورک ډرایو ورته میپ کړي دغه شیر نه دی کوم فولډر چې شیر شوی دی د هغه نه ورته ته یو څه جوړ کړي ګوره داسې درته وایم ښه دا فولډر دی که نه رایټ کلیک پرې وکړه او میپ نیټورک ډرایو د نه نیټورک ډرایو جوړوم لیټر ورته څه ورکوي زیډ ورکوي زه وایم نه ایم ورکړه دا چې حتما ولګوه ریکنیکټ اټ ساین ان دا تاسو دا څه معنی لري دا فینش کا ګوره څومره ښه دا شخص د تا چې کوم فولډر انشاءالله دې باندې به مستقیما خبر کوي یو فولډر شیر کا به د هغې د په منځ کې ټولو یوزرانو ته بیل بیل فولډر جوړ کا او بل ریسټرکشن په ولګا چې یو یوزر د بل یوزر فولډر اکسس نه کړي انشاءالله دا به راتلونکي ویډیو کې ښه په ترتیب کوو اوس صرف تاسو زه طریقې ښایم نو اوس به یوزر څه کوي چې کله وینډوز ای وهي او دیس پی سي ته راځي ګوره په دیس پی سي کې به ورسره په څنګ کې څه شوي یو بل ډرایو راغلی دی دا هماغه آل شیر په نامه فولډر چې ما شیر کړی اوس د یوزر ته ووایه چې هر کله د کار کوو زما ګرانه کارمنده دومره خو به یې ته پوهېږې نو چې ماښام تلې خپل ټول کار دې راخله او دلته یې په دې ډرایو کې اچوه نو دا غریب چې څه کوي او دې ډرایو کې اچوي کمپلیټ نو دا به ما ته چېرته راځي ما ته بس فایل سرور کې دلته ګوره را رسېدلی دی فایل سرور کې مستقیما کمپلیټ په نامه نیو راغلی دی خو کار چا وکړو کارمند وکړو موږ هم فایل سرور کې همدا غواړو چې کارمند په کمپیوټر کې څه کار کوي یو ځای کې به ږدي خو دغه ډیټا به ټول سنټرل لوکیشن ته راځي ګوره دا یو یوزر دی او په دې آل شیر په داخل کې دی نو زه به داسې کوم چې آل شیر په داخل کې هر یوزر ته بیل بیل فولډر جوړوم او هغه نه ولا یا شارټ کټ جوړوم یا ولا نیټورک میپ ډرایو کوم او بس هغه به هلته ډیټا اچوي ما ته به سنټرل لوکیشن ته راځي دا یې دویمه طریقه شو ملګرو صحیح ده اول دا طریقه چې اینډ یوزر ته دلته یو شارټ کټ جوړ کړه یا ورته نیټورک ډرایو میپ کا څه وکړه دا تا چې کوم فولډر شیر کړی دی کوم فولډر چې د شیر کړی فزیکل کمپیوټر ته راغلم یار تا چې کوم فولډر شیر کړی دی هغه نه ولا نیټورک ډرایو جوړ کړه میپ نیټورک ډرایو دی ته وایي صحیح ده اته ته مې ویل ملګرو چې ریکنیکټ اټ ساین ان دا اپشن ولګاو دا څه معنی لري دا یوزر همدې کمپیوټر نه لاګ آوټ شو چې بیرته لاګین کیږي اتوماتیک به ورته دا بیا په همدې کمپیوټر کې نو چې بیا لاګین کیږي دا نیټورک ډرایو ورته اتوماتیکلی میپ کیږي صحیح ده تاسو کولی شئ بیرته دې نه ارام شئ ډسکنیکټ هم کوي د سی ایم ډي له لارې هم تاسو دا کار کولی شئ راشئ سی ایم ډي ته ته ولیکئ نیټ یوز دلته ورته لیټر ته هم د ایم په لیټر راته وښایه او کوم ځای ته لاړ شه ورته یم 10.0.0.1 ته لاړ شه په هغه کې آل شیر په نامه فولډر راواخل دلته ایم لیټر جوړ کړه د دې کمانډ په واسطه تاسو دا کار کولی شئ وینډوز ای بیا به ماته دا ډرایو راغلی صحیح شوه دا یې بله طریقه شوه ملګرو بله طریقه تاسو داسې هم کولی شئ یو کار بل هم دی زه راشم دا ای دا دلته دی پروت وي یو کار بل دی ملګرو ریکنیکټ اټ ساین ان خو مو ویلو خو دا یوزر اوس ګوره نسبتا ملګرو د شارټ کټ نه دا میپ ډرایو ښه دی نو چې کله مو یوزر ته یو فولډر جوړ کړو او تاسو وویل چې دا د دې یوزر دی نو بیا هغه ته وسپارئ او نیټورک ډرایو بله جوړ کړئ او ریکنیکټ باندې کلیک وکړئ نو دا یوزر چې هر کله دې کمپیوټر ته کیني اتوماتیک به ورته دا څه راځي دغه په بخښنې سره دا څه به ورته راځي دا نیټورک ډرایو به ورته خپله راځي خو که دا یوزر بل کمپیوټر ته کیني هلته به ورته بیا د نیټورک ډرایو خپله نه میپ کیږي نو دې دپاره تاسو بیا کولی شئ ملګرو چې یو سمپل سکرپټ ولیکئ نوټ پیډ ته زه راځم زه نوټ پیډ را خلاصوم همدغه کوم کمانډ چې مو ولیکه دا ولیکه نیټ یوز ایم په لیټر باندې 10.0.0.1/all share دا کنټرول اس سیو کا د ډیسکټاپ په سر نو ورته چې ورکا ګوره
د بیچ په شکل حساب کا خانوم ورته ولیکه script.bat انټر کا ګورې ملګرو دا سکرپټ شو ها اوس دا سکرپټ نه دی دا سکرپټ ما چېرته جوړ کړو دا ما وینډوز 10 کې جوړ کړو اوکې دا به دې نظر راوالم دا به دې سرور کې جوړ کړي ښه ملګرو ځکه پالیسي پې اوس لګاو دا سکرپټ دی د دې سکرپټ په واسطه زه وایم چې دا یوزر هر کمپیوټر ته کینی هر کمپیوټر ته چې کینی نو چې څنګه دا یوزر خان یوزر هر کمپیوټر کې لاګین کیږي اتوماتیک دی ورته د ام په لیټر باندې دغه د آل شیر په نامه فولډر نه ډرایو جوړیږي نو که دا پی سی 1 ته کینی او که پی سی 10 ته کینی څنګه لاګین شي اتوماتیک به ورته نیټورک ډرایو میف کیږي دا خپل ډیټا اچي ځکه امپلای چې دی کنه کوم چې کارمند دی غریب څه پويږي هغه د پاره تاسو به څه کار کوي ښه چې کوم خان یوزر دی په د باندې تاسو اوس یو دغه لګوي دا ګروپ پالیسی دا ګروپ پالیسی لاري کیږي نو خان یوزر با ګور دا خان یوزر چې زما چرته پروت دی دا ما په لوکل کې چولې دی دا خان یوزر به یو ځان ته یو او یو کی واچي ښه اوس دلته زه اوس داسې کار کوم ښه ملګرو د لوکل یوزر په نامه چې کوم یو دی کوم څو یوزران دي درې نو دا که زه اوس دا ګروپ پالیسی لګوم په درې وړو یوزرانو به لګول کیږي ښه دلته به راشم ګروپ پالیسی منیجمنټ ته او لدځي به راشم ګور دلته او دلته به یو نوې پالیسی کریټ کوم کریټ ا جی پی یو ان دیس ډومین ان لینک اټ هیر ته به وایم ما یو سکرپټ جوړ کړی دی دا سکرپټ باندې به رائټ کلیک وکم او دا به ایډیټ کوم ایډیټ پدې کې به راشم پالیسیز ته په یوزر کنفیګریشن کې او دا به داسې پراخه کم چرته د سافټویر سیټینګ کې دی نه وینډوز سیټینګ کې دی سکرپټ لاګ آن دلته به ته چې یو سکرپټ در کوم چې کله یو کس لاګین کیږي اتوماتیک ودارن کوه وای اډ فایل راته اډ کوم ځای کې دی سکرپټ نیم چرته دی زه به ورته براوز کوم د ډیسکټاپ پر سر سکرپټ ما سره پروت دی دا سکرپټ دی اوکې اپلای اوکې ګورالته دا پالیسی ولګیدل ښه دا داسې پراخه کا ډیسکټاپ پر سر script.bat دی to view the script file stored in this group policy object press the button below دلته بم راشي دې تمم کاپی کی د ډیسکټاپ پر سر دلته راشي رائټ کلیک کاپی کوم ځای ته راغلی وم دلته مې کلیک کړی او پالیسي مې ایډ کړې وه دلته به مې پیسټ کې ورته پیسټ شو اوکې اوس بیک شه ګوره پالیسي مې دلته ایډ کړله دا نه اپلای اوکې کا او جی پی اپډیټ یو ځل وه شوه دلته دی سرور کې جی پی اپډیټ فورس کې بیخي ګورې ملګرو ښه څو کارونه مو وکړل تاسو دې خبر ته پام وکړئ ګوره چې بیا درنه غلطۍ ونه شي یوزر ته موږ عموما یو فولډر ورکو ورته وایو چې دا فولډر ستا شو دکې ته ډیټا اچوه بس موږ سرور ته به راځي ګټه به دا چې ډیټا به سنټرل لوکیشن کې وي ما ته به منیجمنټ آسان وي بیک اپ به آسان وي په ډیټا باندې منیپولیشن به ما ته آسان وي زه به په آسان راخستی شم خو دا فولډر چې هغه دی نو دا فولډر هغه غریب څه پوهېږي هغه نشي کوی نو ته ورته دې فولډر ته یو طریقه دا د شارټ کټ وله جوړ کړه بله طریقه دا ده چې میپ نیټورک ډرایو ولا جوړ کا په سیم ډي باندې کې همداسې کې او ریکنیکټ پرې ووه چې ریکنیکټ دی ووالو ګټه به دا چې همدې کمپیوټر ته دا یوزر هر وخت لاګین کېږي دغه شیر فولډر نه ورته اټومیټیکلی ډرایو جوړېږي صحیح ده بله طریقه بیا دا چېرته بل کمپیوټر ته کینی نو بیا به ورته نه راځي نو بیا لاګ آن سکرپټ وچلوه لاړ شه د لپاره دغه سیم ډي کمانډ یو سکرپټ کې ولیکه او په همده باندې د ګروپ پالیسي په ترو ولګوه دا یوزر چې اوس هر کمپیوټر ته کینی اټومیټیک به ورته دا ډرایو راځي دا خو یوه طریقه شوه څو درې طریقې شو ملګرو بله طریقه یې څه ده بله طریقه یې داسې ده چې هوم ډرایو ورکه که نه ښه وکړه هوم ډرایو ورکه د یوزر لا دا رایټ کلیک وکړه دا بیخي ډسکنیکټ کړه هوم ډرایو نو هوم ډرایو ته زه راځم هوم ډرایو ورکوم انشاءالله موږ بیا په راتلونکي ویډیو کې به دومره مستقیما خبرې کوو داسې به نه کېږي ها زه یو یوزر جوړوم یو فولډر جوړوم آل یوزرس دلته په داخل کې زه راځم او دی یوزر ته د خان په نامه یوزر ته یو هوم ډرایو ورکوم انشاءالله دا بیا وروسته موږ وایو ښه دا خان یوزر نه دی دا شیر کوم
share this folder, permission full. Okay. اوس آل یوزر په داخل کې چې کوم دی دا خان یوزر دا ځکه ویشم چې یوازې خان ته ورکم خو زه دا راتلونکي ویډیو ته پرېږدو صحیح ده دغه چې خان کوم یوزر دی ته به ورننوځم او دا لوکیشن به ټول راواخلم کنټرول سی اوس راځم همدغه خان یوزر ته زه څه جوړوم نیټورک دغه ورته جوړوم هوم فولډر ورته جوړوم نو زه راځم دلته او سرور منیجر ته راځم او دلته راځم ټولز ته او اکټیو ډایرکټري ته راځم یوزرز ان کمپیوټرز دلته راځم خان یوزر باندې کلیک کوم او دلته پراپرټیز ته راځم او تم دا فولډر به یوازې ستا او ته به کار کوه دلته راځم کنیکټ ټو لیټر به شي زه ورته لیټر به ان وي او هغه ځای به ورته وښایي ځای به ورته دلته به راځي 10.0.0.1 ته او په هغه کې مې نور ځای راغستی سی ته به راځي په سی کې به آل یوزرز ته راځي او بیا به خان ته راځي apply کړئ نه the specific path is not valid enter a valid network server path using the server share folder okay یوازې share folder نوم ورکا سی ته اړتیا نشته دا خوا کا اپلای کا ګوره 10.1 ته راشه او په دې کې آل یوزرز خان په نامه فولډر دی دا واخله خدای ته پاره وای Khan home folder already exists. Do you want this user to be grant full control for this folder? Yes, work. That is not apply ka, that is not okay ka. That is not like refresh ka. Refresh. The Khan user te main us check karna home folder mein hota work ha. जब अवल दा वगैरह निता एक्सेस के वेशी का ना दल तराशा बिल स्लैश वाखला सुन दे all users दा په داخل کې خان एक्सेस के वेशी का ना چې एक्सेस के वेशी دا د لپاره چې شي وسه هوم فولډر بشي دلته بوز تراش هوم فولډر دې زبدا یو ځل خیر دی لاګ اوټ کوم به ته لاګ ان کوم دا خان یوزر ساين اوټ نو دای بل طریقه ده چې د په واسطه کوي شی یو فولډر دل جوړ کې هغه هوم فولډر کې د صاحب به دغه فولډر صاحب وي یو پاسورډ نیو پاسورډ وخم پوره شوی دته باید اوس هوم فولډر جوړ شوی وي ګورئ ملګرو دته هوم فولډر جوړ شو اوس دا د هوم فولډر شو دا چې هر کمپیوټر کې نور لاګین کیږي بس د پالیسی ته اړتیا نشته ګورئ څو طریقې مې ویلې ملګرو ښه بیسټ سوټیبل چې تاسو ته هر یو راځي او هر یو چې ښه راځي تاسو ته به مغسي دا چې دلته ډیټا شي هر څه ډیټا چې دی دا بل ته راځي ماته نیو فولډر ها دلته راشه دې سړی مو هوم فولډر کوم ځای کې جوړ کړو او دلته آل یوزرز کې خان کې ها ور راغلی دی کنه نو موږ د فایل سرور ګټه هم دا ده چې ډیټا سنټرلایز شي نه سل کارمندان دي زبر هر کارمند باندې ګرځم ورته تا نن څه کار کړی زوی کې راته راکنه هوم فولډر ته جوړ کا یو فولډر ورته شیر کا غل شارټ کټ ولا جوړ کا یا ول نتورک میپ ډرایو کا سکرپټ فور لګوا ګور څلور پنځه طریقې مو ویلي په دې طریقو باندې تاسو د اینډ یوزر ډیټا خپل فایل سرور ته راوړی شئ یو طریقه مو ویله چې یو فولډر ته شیر کړه او ول شارټ کټ جوړ کا یا ولا نتورک ډرایو چې دی کنه ولا میپ کا سکرپټ ولا په لګوا یا ولا هوم فولډر جوړ کړه دا څو طریقې چې مو ویلي راتلونکي ویډیو کې وس دغه د شیرینګ ریلیټډ مان د فل فارمیشن ورکو د کار څوک نه کړی نو دا به څنګه کړای اوس به ان شاء الله راتلونکي ویډیو کې بیا په پورا بحث وکړو صحیح ده چې ویډیو به ډیر لوی کیږي